الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر جلسہ او په سټیج ډېر درانه علماء کرام شيوخ الحديث اجلاء علماء کرام طلباء عزیز او زما ډېرو درنو خوږو مسلمانانو ورونو، دا دومره علما چې ناست دي دوی مخې کې بیان کول تقریر کول دا زه مناسب نه ګڼم. ما شوق نه و قاري صاحب مونږ ملګری ده الله دې دا اداره کامیابه کړي او الله سبحانه و تبارک دې ترقی ورکړي. زمانونو قاری صاحب مراد علی صاحب ما ته ترمذی شریف عبارت وي دا ټول د استادان دي چې دا څومره ناس دي دا ډېر قابل قدر ډېر قابل احترام ټول شيوخ دي. چا سره ترمذی شریف تا، چا سره مسلم شریف، چا سره ابو داود شریف، چا سره بخاری شریف، ټول د استادان دي. ټول استادان قاری صاحب سره مینه کوي اخلاص سره. دغه طرف ته چې ناس دي د استادان ملګری دي. الله دې ته ترقی ورکړي. زمانونو الله فرمایي قل بفضل الله وبرحمته، وایي د خدای رسول الله د خلقو ته د الله په فضل وبرحمته او د الله پر رحمت فليفرحوا تاسو خپل ځانونه خوشحال کو هو خیر مما يجمعون. دا فضل او رحمت خیر دا ډیر بهتر د مما اغمال یجمعون چې داخله کې جمع کوي. زمون په مشرانو کې یو مشر تیر شوی جناب قاضی ثناء اللہ سے پانی پتی مظہری تفسیر مرزا جان جانان او تفسیر معرف القرآن مفتی شفیع رحمہ اللہ او علامہ تھانوی رحمہ اللہ سبحانہ و تبارک فرمائی دا قل بفضل اللہ دا فضل مراد قرآن شریفتا ورحمته او رحمت نہ مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سدھا سے ترجمہ دا قل بفضل اللہ دے خدای رسول دے خلقو تو آیا دے خدای پا فضل چے قرآن شریف تا ورحمته دے خدای رحمت چے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فبذالک فلیفرحوا. اے مسلمانانو پا دے دوارو باندے خپل ځان خوشحال کو هو خیرن دے خدای فضل چه دیر سپار قرآن شریف تا او سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم
هو خیر دا ډیر بهتر ده مما اغمال اجمعون چې دا خلک جمع کوي. نو مفتی شفیع صاحب او علامہ تھانوی قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی مظہری د فضل معنی قرآن شریف کړی ده او رحمت ترجمه سنت رسول صلی الله علیه وسلم سره کړی ده. نو داسې ترجمه ده قل بفضل الله، د خدای په فضل چې دا ډېر سپاره قرآن شریف ته، او د خدای رحمت چې سنت رسول صلی الله علیه وسلم هو خیر دا ډېر بهتر ده مما اغمالنا یجمعون چې دا خلک جمع کوي. زمانونو تفصیل نشو کوای، ټیم کم ده، خو زمون په د عربي کې قرآن او سنت کې دا دوه ټکي ډېر استعمال، یو ته فرح وایي ایو ته مرح وایي. فرح خوشحالي ته وایي او مرح خوشحالي ته وایي، لیکن فرق ته پکې فرح هغه خوشحالي ته وایي چې په کومې باندې سړی زړه خوشحالي، او مرح هغه خوشحالي ته وایي چې سړی سترګې په خوشحالي. تاسو به خیال کړئ چې سړی خپل مال ته وګوري یا ګاډي ته وګوري یا فصل ته وګوري یا خپل کور ته وګوري بیا خوشحال سي، د سترګې خوشحالي وي، ایو د زړه خوشحالي ده. نو الله فرمایي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، تاسو په دې دواړو باندې خپل زړونه خوشحال کو. هو خیر دا ډېر بهتر ده مما اغمالنا یجمعون چې دا خلک جمع کوي. پارا نمبر 21 کې او پارا نمبر 15 کې الله فرمایي حضرت ولا تمشي في الارض مرحا، الته مرح ټکا راغلی. مرح سترګو خوشحالي ته وایي. قرآن او سنت باندې به سړی زړه خوشحالي او په مال او متاع باندې چې سړی خوشحالي سترګې په خوشحالي. ځکه الله فرمایي فلیفرحوا، تاسو خپل ځانونه خوشحال کو په دې قرآن او په سنت رسول صلی الله علیه وسلم. هو خیر دا ډېر بهتر دی مما اغمالنا، دا مما کې دا ما عبارت مالنا یجمعون چې دا خلک جمع کوي. زمانونو قرآن شریف دا د حضرت معجزه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشمیر معجزې دي. معجزه اخکار ته وایي چې انسان عاجزي به دې ته معجزه وایي. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشمیر معجزې دي. دا قرآن شریف تاسو به خیال کړئ چې دا قرآن شریف ته مونږ ګورو نو مونږ ته یوه معجزه ښکاري، لیکن دا یو معجزه نه ده. قرآن شریف 6666 آیاتونه دي، هر یو آیات معجزه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشمیر معجزې دي، 6666 دا د حضرت معجزې دي. په دې ټولو معجزو کې علمی معجزه او قیامت تک دا قرآن شریف ده. حضرت مبارک صلی الله علیه وسلم دا معجزه وا، حضرت سره به حیواناتو خبرې کولې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به دا کانو داونو خبرې کولې. حضرت فرمایا بخاری شریف جلد نمبر ثانی کې یو آیات یو روایت ده، فقال یا عائشہ، عائشہ انی لعارف الحجر الذي يسلمني قبل النبوة. اے عائشہ زه هغه کانی پیژندم چې قبل النبوت په ما باندې کومو کانو سلام اچولی ده. حضرت په داسې روانو مبارک نو کانو به دا ټکي کول، السلام علیک یا رسول الله، سلام دی پتا باندې د خدای رسول صلی الله علیه وسلم. دا د حضرت معجزه وا، کانو به سره خبرې کولې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرفات میدان کې د حجان صاحبان یا د معتمرین چې عمرې ته لاړ سي بیا عرفات ته ځي. عرفات په غونډۍ ولاړو، یوه ښځه راله او غېږې کې یو ماشوم، پاس کتاب یې کلی دي 7 दिन کھیتے اورزو. دا اورزو ماشوم خبرې نشي کوی، دی د کپړې کې ځللی وړوکی ماشوم یې خبرې نشي کوی. یوه ښځه راله او حضرت ته وفرمایل د خدای رسوله دا ما بچي ته تحنیک وکړه. تحنیک زمانو سنت طریقه ده، ماشوم چې پیدا شي بیا یو علیم یو بزرګ ته به کجور یوسې چې هغه کجور د خولې کې پسته کړي، هغه کجور به ماشوم خولې کې ورکړي چې هغه بزرګ انسان لاړې
هغه ماشوم لاړو سره یو ځای شي یا خېټې ته تېر شي بیا مستقبل کې دنه بهترین سړی جوړېږي. دې ته تحنیک وایي. دا سنت طریقه ده. نو یوه ښځه راله ویې فرمایل د خدای رسوله ما دې ماشوم ته تحنیک وکړه. فقال حضرت فرمایل اتعرفونی اے ماشومه ته ما پېژندې؟ فقالو صحابه فرمایل د خدای رسوله 7 دن ماشوم ده. نو 7 دن ماشوم خبرې نشي کوای. بس دا ټکي کاو. نو دا ماشوم دا ټکي وکړه اشهد ان لا اله الا الله وانک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. زه دې حقیقت گواہی کوم چې الله نه بغیر بل معبود بر حق نشته او محمد دی خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا د حضرت معجزه وا مبارک صلی الله علیه وسلم. حضرت سره به حیوانات خبرې کولې. زمانونو علامه ادریس کاندیلوی او علامه جلال الدین السیوطی په خصائص الکبرى کې جلد نمبر 2 کې لیکلي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله غار ثور کې و نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ابو بکر فرمایي د خدای رسول الله صبر وکړه چې دا غار صفا کړ بیا تر کوڅه اوږده خبره ده د هجرت چې کله غار صفا کړ دا غار کې واړه واړه غارونه نو ابو بکر رضی الله عنه سره چادر چادر یې وشلاو غارونه بند کړ. یو غار پاته شو هغه ته پوند ورکړه. حواله مې درکړه علامه جلال الدین السیوطی جلد نمبر 2 دا خبره لیکلې او یو سند لیکله 3 سندونه لیکلي دي. فرمایي چې انزل د خدای رسول الله صلی الله حضرت چې کله رکوس غار ته وی فرم د خدای رسول الله لږ تکیا شه لږ آرام وکړه. حضرت ډېر ستړی مبارک. نو چې کله وده شو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله سترګو نه اوښکه ورځېده او د حضرت په دې رخسار ولګېده. دا مشران ناسې دا اوښکه ګرموي اوښکه ګرموي. نو حضرت مبارک سترګې اوچتې کړې. فقال یا ماذا یا ابا بکر څه چل وشو؟ وی فرم د خدای رسول الله دا غار کې خو یو شي ټک راکړه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړې مبارکې راواخیستې او د ابو بکر رضی الله پوندې نه تاو کړې او چې غار ته وکتل نو غار خولې کې مارو. نو حضرت مبارک فرمایل مارا ما غار یار ته دې ټک ولې ورکړ؟ ابو بکر رضی الله ډېر صفات یو صفات دا ده ثانی اسنین اذ هما فی الغار دې ته غار یار وای. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مار خبرې شروع کړې. فقال و فرمایل د خدای رسول الله زیوا خبره کوم به چې تاسو څه فیصله وکړه ما ته قبول ده؟ و فرمایل ته څه خبره کوه؟ و فرمایل یو دور داسې تیر شوی ده چې په دې لارې باندې یو نبی و چې نام عیسی علیه صلات وسلام 1500 کال مخکې په دې لارې روانو حوارینو سره او خپل ملګرو ته دا عرض وکړ. و فرمایل ای ملګرو دا غار نه دې غار کې به نبی آخر زمان پناه اخلي خپل قوم نه. نو دا عمار وایي چې دا خبره ما کوم وخت نه اورېدلې ده. ایغ وخت نه زه په دې غار کې حضرت ته په انتظار کې صلی الله علیه وسلم. جلال الدین سیوطی صاحب فرمایي پاسې لیکلي دي 1500 کال انتظار مې فرمایي چې کړی 1500 کال انتظار. او بیا فرمایل خدای رسول نن چې تاسو ورکوسلو په ما بوی ولګېد اردو کې نقل ده او آ گیا جس کا انتظار تھا او آ گیا چې کوم کس کوم ذات ته ما انتظار کړی او بوی په ما ولګېد. نو تا دا غار یار ټول غارونه بند کړي وو صرف دا یو غار ته پونده ورکړې وه. نو به امر مجبوري مې هیڅ کې مې ټک ورکړی د خدای رسوله باقي چې تاسو څه فیصله وکړه ما ته منظوره ده. حضرت فرمایل مبارک صلی الله علیه وسلم پاشا صاحب لیکلی دي او خصائص لیکلی دي یو ټکی پکې لیکلی المعافي ټکی لیکلی ده. حضرت مبارک بیا دا مار معاف کړ. دا د حضرت معجزه وه مبارک صلی الله علیه وسلم. بهرکال حضرت ډېرې معجزې دي خو په دې ټولو معجزو کې بې شمېره معجزې دي. دا قرآن شریف دا 13 سپارې دا علمی معجزه ده. دا به قیامت تک پوری قیامت نه به بعدي. امام احمد بن حنبل فرمایي ما الله خوب کې 100 پیر لیدلی ده 100 مرتبه ما خوب کې الله لیدلی ده. اخر کې مې چې ولید ما ونه تپوس وکړم ما ورته وفرمایل چې یا الله یو تپوس کوم. وی فرمایل څه تپوس کوې؟ وی فرمایل دا تپوس کوم چې په ټولو عباداتو کې تا ته کوم عبادت ډېر خوند درکوي؟ فقال تلاوت القرآن.
वे फरमाइल इमाम अहमद बिन हम्बल मा तो पटोल इबादत के फर्स्ट इबादत सबसे अव्वल इबादत तिलावत कुरान शरीफ डेर खन राकई। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाई कि मा तो फरमाई या अल्लाह बेफहमिन और बगैर फहमिन खुदाया कि सो कोई की तफसीर और तर्जमे पस मज़दर कई कना सादा तिलावत के सड़ाए कई नुमाते वो फरमाइल बेफहमिन और बगैर फहमिन कसो कोई की तफसीर और तर्जमे तिलावत की माता खन राकई और कसोक न पोएगी सादा तिलावत की कुछ सही तिलावत की हम माता खन राकई न पटोल इबादतों के और पटोल मोजज़ातों के लोया मोजज़ा दातिर सिपारे कुरान शरीफ का हमारों उस्तादान में शरान नास थे अल्लाह सुब्हानहु व तबारक थे तासु मुंत पदे वन अमल तौफीक नसीब की और कारी सब तदे अल्लाह सुब्हानहु व तआला नोए तरक्की वर की व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।